د یو طبي ډاکټر په توګه زه دلته راغلی یم ځکه چې زه له سولې سره ډیره مینه لرم او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سوله هم داخلي ده او هم خارجي او دا مو منلی او باور مو کړی چې عیسی مسیح زموږ د ګناهونو بشپړه بیه ادا کړې او هغه یو بېګناه انسان و او هغه زموږ په وجه په دار راځړل شوی دی. آیا تاسو باور لرئ چې عیسی خدای دی؟ هو، اوس تاسو ماته وویل چې عیسی مسیح علیه السلام خدای دی. زه تاسو ته چیلنج درکوم چې په انجیل کې یو آیت د انجیل څخه یو روښانه آیت یا یو غیر مبهم آیت وښایي په کوم کې چې عیسی مسیح علیه السلام په خپله وایي چې زه خدای یم یا چیرته چې هغه وایي چې زما عبادت وکړئ نو زه مسیحیت منلو ته تیار یم. مسلمانان او مسیحیان ټول سره یو ځای دي خو د لارو جدا کېدل دا دي لکه څنګه چې تاسو وویل چې ډیری مسیحیان دوی باور لري چې عیسی مسیح علیه السلام د خدایي ادعا کړې وه. په بشپړ انجیل کې یو روښانه بیان نشته چې تاسو کولی شئ ویې ښایئ زه چمتو یم مسیحیت قبول کړم. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د ډیره خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله. ماښام مو بخیر. زه ډاکټر میتیو یم او زه د کریشن ډاټ کام سره هم تړلی یم کوم چې د کریشن ماینسټریز انټرنیشنل برخه ده. د یو طبي ډاکټر په توګه زه دلته راغلی یم ځکه چې زه له سولې سره ډیره مینه لرم او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سوله هم داخلي ده او هم خارجي. اوس په شخصي توګه کله چې ما او نورو میلیونونو خلکو دغه سوله موندلې له هغې وروسته چې موږ د خپلو ګناهونو په اړه پوه شوي وو او له هغو مو توبه کړې او دا مو منلی او باور مو کړی چې عیسی مسیح زموږ د ګناهونو بشپړه بیه ادا کړې او هغه یو بېګناه انسان و او هغه زموږ په وجه په دار زړول شوی دی. د دې له امله زه سوله لرم او هغه سوله داسې یو څه دی چې له پوهې پورته ده. زه غواړم پوه شم آیا تاسو غواړئ هغه سوله لرې کړئ چې زه یې لرم کومه سوله چې له پوهې پورته ده او آیا تاسو کولی شئ ځواب ورکړئ؟ مننه. ورور ډیره ښه پوښتنه وکړه. هغه ډاکټر میتیو دی. هغه د کریشن په نوم ویبپاڼه او سازمان لري. هغه وویل چې هغه سوله موندلې ده. هغه دلته د سولې ترلاسه کولو لپاره راغلی. هغه وویل چې هغه د عیسی مسیح علیه السلام په واسطه سوله ترلاسه کړه. څوک چې په صلیب باندې د هغه د ګناهونو لپاره مړ شو هغه د هغه د ګناهونو لپاره په صلیب راوځړول شو. نو هغه له ما څخه پوښتنه کوي چې آیا زه غواړم ستاسو سوله لرې کړم؟ وروره زه هیڅکله نه غواړم ستاسو سوله لرې کړم. زه غواړم ستاسو دروغجنه سوله لرې کړم او تاسو ته رښتینې سوله در ترلاسه کړم. زه له عیسی مسیح علیه السلام سره مینه لرم. زه د هغه درناوی کوم او د هغه ډیر زیات تعظیم کوم. زه غواړم پوه شم چې آیا تاسو هم د عیسی مسیح سره مینه لرئ یا نه. زه له تاسو پوښتنه کوم هو آیا تاسو موافق یاست؟ هو آیا تاسو باور لرئ چې عیسی خدای دی؟ هو اوس یا تاسو رښتینې سوله ترلاسه کوئ یا زه ستاسو سولې ته راځم. سمه ده که تاسو دا رښتینې سوله بولئ زه به خپله سوله پرېږدم او زه به تاسو سره یو ځای شم. اوس تاسو ماته وویل چې عیسی مسیح علیه السلام خدای دی. زه تاسو ته چیلنج درکوم چې په انجیل کې یو آیت د انجیل څخه یو روښانه آیت یا یو غیر مبهم آیت وښایي په کوم کې چې عیسی مسیح علیه السلام په خپله وایي چې زه خدای یم یا چیرته چې هغه وایي چې زما عبادت وکړئ نو زه مسیحیت منلو ته تیار یم. تاسو وویل عیسی خدای دی. تر هغه ځایه چې مسلمانان اندېښمن دي. اسلام یوازینی غیر مسیحي عقیده ده چې د عیسی مسیح علیه السلام په ایمان لرل د ایمان یوه برخه ګرځوي. هیڅ مسلمان نه دی که هغه په عیسی مسیح علیه السلام باور ونه لري. موږ باور لرو چې هغه د لوی الله جل جلاله له خورا پیاوړو رسولانو څخه و. موږ باور لرو چې هغه مسیح و چې ژباړه یې کریسټ یعنې مسیح ده. موږ باور لرو چې هغه په معجزانه ډول د نارینه له مداخلې پرته پیدا شوی و کوم
څه چې ډېر عصري مسیحیان باور پرې نه لري. موږ باور لرو چې هغه د خدای په اجازه مړو ته ژوند ورکوو. موږ باور لرو چې هغه د خدای په اجازه هغه کسان چې له زیږون څخه ړانده وو او جذامیان یعنې برګي مرض والا روغ کړل. مسلمانان او مسیحیان ټول سره یو ځای دي. خو د لارو جدا کېدل دا دي لکه څنګه چې تاسو وویل چې ډېری مسیحیان دوی باور لري چې عیسی مسیح علیه السلام د خدایي ادعا کړې وه. په بشپړ انجیل کې یو روښانه بیان نشته چیرته چې عیسی مسیح علیه السلام پخپله وایي چې زه خدای یم یا چیرته چې هغه وایي چې زما عبادت وکړئ. که تاسو کولی شئ ویښئ زه چمتو یم مسیحیت قبول کړم، نو که هغه دا نه وي ویلی ولې تاسو باور لرئ چې هغه خدای دی؟ او چیرته عیسی مسیح علیه السلام وویل چې ستاسو د ګناهونو لپاره هغه په صلیب مړ شو؟ دا د پولس ښوونه ده. آیا تاسو د پولس پیروي کوئ یا تاسو د عیسی مسیح علیه السلام پیروي کوئ؟ په انجیل کې چیرته هم نشته. نو زما پوښتنه دا ده کله چې عیسی مسیح هیڅکله ونه ویل چې هغه خدای دی. که تاسو له هغه سره مینه لرئ تاسو باید د هغه درناوی وکړئ. هغه وویل کله چې له هغه وپوښتل شول د حکمونو لومړی کوم دی، دا د مرقس په انجیل کې 2 فصل 9 آیات کې ذکر شوی. هغه وویل شمع اسرائیل ادونای هادمای زایجاد یهرو اسرائیل، یعنی خدای زموږ رب یو خدای دی. هغه په ورته الفاظو تکرار کړل او هغه څه چې د موسی علیه السلام لخوا د مخه ویل شوي وو. نو هغه څه چې زه له تاسو پوښتنه کوم که تاسو د عیسی مسیح په تعلیماتو پوهیږئ، که تاسو وایئ مسیحي هغه کس دی چې د عیسی مسیح د تعلیماتو پیروي کوي. دا د افسانیو په کتاب 5 فصل 18 آیات کې ذکر شوی چې په شرابو مه مست کیږئ. دا د امثال په کتاب 4 فصل لومړی آیات کې ذکر شوی چې شراب یو مسخه کوونکی دی. هر څوک چې پرې وغولول شي هغه یې څښي. موږ مسلمانان موږ شراب نه څښو، خو ډېری مسیحیان شراب څښي. سربیره پر دی موږ مسلمانان د خنزیر غوښه نه خورو. دا په انجیل د لاویان په کتاب 11 فصل 8 آیات کې، د استثناء په کتاب 14 فصل 8 آیات کې، د یسعیا په کتاب 15 فصل له 2 څخه تر 5 آیات کې ذکر شوی چې تاسو باید د خنزیر غوښه ونه خورئ. موږ مسلمانان د خنزیر غوښه نه خورو، خو مسیحیان د خنزیر غوښه خوري. ډېری یې سربیره پر دی عیسی مسیح علیه السلام هغه په 8 ورځ ختنه شوی و. د لوقا د انجیل 2 فصل 21 آیات له مخې موږ مسلمانان سنت شوي یو. ډېری مسیحیان نه دي. که مسیحي د داسې کس معنا ورکوي چې د عیسی مسیح علیه السلام د تعلیماتو پیروي کوي، زه په ویلو ویاړ کوم. موږ مسلمانان د مسیحیانو په پرتله ډېر مسیحیان یو. نو تاسو چیرته د عیسی مسیح د تعلیماتو پیروي کوئ او تاسو وایئ چې تاسو د هغه عبادت کوئ؟ نو وروره په انجیل کې یو آیات وښایئ چیرته چې عیسی مسیح علیه السلام په واضح ډول ویلي وي چې زه خدای یم یا زما عبادت وکړئ. ډاکټر ذاکر نایک زما پوښتنه د سولې په اړه وه او زه هغه سوله لرم. زه اړتیا نه لرم چې د حافظې آیاتونه حفظ کړم تر څو تاسو ته ثابته کړم یا ستاسو مخالفت وکړم. هغه څه چې زه یې شریکوم دا دی چې هغه سوله چې زه یې لرم د ایمان له امله، ځکه چې موږ ټول ګناهګار یو او موږ د خپلو ګناهونو لپاره د ورکړې لپاره قربانۍ ته اړتیا لرو. دا زموږ د کارونو په واسطه نه دی چې موږ ژغورل شوي یو، بلکې په ایمان سره په دې باور لرو چې عیسی مسیح زما د ګناهونو په وجه په صلیب راځړول شوی دی. نو تاسو موافق یاست چې عیسی مسیح د ټول بشریت د ګناهونو لپاره پور ورکړی؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟ هو، ټول هغه څوک چې په هغه باور لري. ښه نو فرض کړئ یو مسیحي راځي ستاسو په څیر څوک چې په عیسی مسیح باور لري او هغه ستاسو د میرمنې سره جنسي تیری کوي. آیا هغه به جنت ته لاړ شي یا دوزخ ته؟ بخښنه غواړم که مسیحي راشي او ستاسو د میرمنې سره جنسي تیری وکړي، هغه باور لري چې عیسی مسیح د هغه د ګناهونو لپاره مړ شوی، نو هر هغه ګناه چې هغه یې کوي د هغې لپاره تادیه شوې ده. نو که عیسی مسیح د هغه د ګناهونو لپاره مړ شوی وي، دا به ټولو مسیحیانو ته اجازه ورکړي چې په پردیو ښځو باندې جنسي تیری وکړي؟ نه، ولې هیڅکله نه. ځکه که یو کس باور لري که څه هم تاسو وویل ستاسو کار به تاسو جنت ته نه وړي، دا ستاسو باور دی. نو که تاسو باور لرئ عیسی مسیح ستاسو د ګناهونو لپاره مړ شوی او که تاسو جنسي تیری کوئ، که تاسو غلا کوئ، که تاسو په نورو خلکو ظلم کوئ، آیا تاسو به جنت ته لاړ شئ؟ هغه مسیحي نه دی خو هغه په عیسی مسیح باور لري. ډیر مسیحیان شته چې زه یې پیژنم. دا په دې معنی چې دا یو غلط باور دی. سمه ده. په انجیل کې هم لیکل شوي چې حتی شیطانان په عیسی مسیح باور لري خو دوی د هغه پیروي نه کوي. سمه ده، دوی نه کوي. آیا تاسو د عیسی مسیح علیه السلام پیروي کوئ؟ آیا تاسو سنت شوي یاست؟ نه، زه نه یم سنت شوی. نو ولې تاسو د عیسی مسیح علیه السلام پیروي نه کوئ؟ عیسی مسیح په 8 ورځ ختنه شوی و. تاسو ډاکټر یاست. سمه ده. او تاسو پوهیږئ چې ختنه په طبي لحاظ ګټوره ده. نو دا زما په لاس کې نه وه، دا زما د مور او پلار په لاس کې وه. نو تاسو اوس هم کولی شئ دا وکړئ، کومه ستونزه نشته.
نشته. یقینا که تاسو غواړئ زه به ستاسو سره مرسته وکړم. دویم ټکی، آیا تاسو د خنزیر غوښه خورئ؟ نه، تاسو د خنزیر غوښه ولې نه خورئ؟ ځکه دا په زاړه عهدنامې کې ذکر شوي. سمه ده. آیا تاسو شراب استعمالوئ؟ نه. ښه، آیا تاسو باور لرئ چې عیسی خدای دی؟ عیسی مسیح خدای دی، یو انسان په توګه ځمکې ته راغلی. چیرته دا ذکر شوي؟ د انجیل کوم آیات ماته وښایاست؟ د انجیل کوم آیات چیرته چې عیسی پخپله وایي هغه خدای دی؟ فرض کړئ څوک تاسو ته وایي تاسو خدای یاست. آیا تاسو به باور وکړئ چې تاسو خدای یاست؟ څوک وایي زه خدای یم، آیا زه به باور وکړم؟ د یادونې وړ خبره ده چې عیسی مسیح هیڅکله د خدایي ادعا نه ده کړې. په حقیقت کې که تاسو د متی انجیل 19 فصل 14 او 18 آیات ته لاړ شئ، یو کس شته چې عیسی مسیح ته راځي او وایي ښه استاده، زه کوم ښه کارونه باید وکړم تر څو زه ابدي ژوند ته داخل شم. نو عیسی مسیح علیه السلام وایي ولې ته ما ښه بولې؟ یوازې یو ښه شته خو هغه په جنت کې خدای دی، او که تاسو غواړئ ابدي ژوند ته داخل شئ تاسو د هغه حکمونه ومنئ. هغه هیڅکله ونه ویل چې که تاسو غواړئ جنت ته لاړ شئ تاسو باور وکړئ چې زه خدای یم. هغه هیڅکله ونه ویل چې که تاسو باور وکړئ چې زه ستاسو د ګناهونو لپاره په صلیب مړ شوی وم. هغه وویل که تاسو غواړئ جنت ته لاړ شئ تاسو حکمونه منل جاري وساتئ. او حکمونه څه دي؟ تاسو باید غلا ونه کړئ، تاسو باید شراب ونه څښئ، تاسو باید د ګاونډۍ مېرمنې ته د لالچ په نظر ونه ګورئ. حکمونه، عملونه به تاسو جنت ته بوځي. عیسی مسیح ونه ویل چې هغه خدای دی. نو ولې تاسو وایئ عیسی خدای دی؟ تاسو د هغه د تعلیماتو پیروي هم نه کوئ. ما د دې بحث لپاره ونه ویل چې عیسی مسیح خدای دی. ما یوازې وویل چې زه په خپل زړه کې سوله لرم او هغه سوله زه غواړم شریکه کړم. وروره ډیر خلک شته، تاسو پوهیږئ د شیطان پرستۍ ډلې شته. آیا تاسو په دې پوهیدئ؟ ډېرې شیطان پرستې ډلې شته. نو دوی د شیطان په عبادت سره سوله ترلاسه کوي، خو هغه دروغجنه سوله ده. له همدې امله زه غواړم تاسو له دروغجنې سولې څخه وباسم او تاسو یوې رښتینې سولې ته داخل کړم. هغه څه چې تاسو سوله ورته وایي په حقیقت کې سوله نه ده. تاسو د یو غلط خدای عبادت کوئ. عیسی مسیح علیه السلام هیڅکله نه دی ویلي چې هغه خدای دی. نو ځکه دوی د غلط خدای عبادت کوي او تاسو په دروغجنې سولې کې یاست، لکه خلک چې د شیطان عبادت کوي او بیا هم دوی فکر کوي چې دوی په سم لوري دي. زه غواړم تاسو له دروغجنې سولې څخه وباسم او تاسو یو رښتینې سولې ته داخل کړم. ځکه زه خپل ځان یو رښتینی مسیحي ګڼم. که مسیحي د داسې کس معنا ورکوي چې د عیسی مسیح علیه السلام د تعلیماتو پیروي کوي، نو زه د مسیحیانو پرتله ډیر مسیحي یم. آیا تاسو پوهیږئ عیسی مسیح علیه السلام د یوحنا په انجیل 14 فصل له 12 څخه تر 14 آیات کې ویل زه تاسو ته د ویلو لپاره ډیر شیان لرم خو تاسو اوس د هغوی د زغملو توان نه لرئ. ځکه کله چې د حقیقت روح راشي هغه به تاسو ټول حقیقت ته لارښوونه کړي. هغه به تاسو ته راتلونکي شیان وښیي. هغه به زما ستاینه وکړي. اوس کوم سړی کوم پیغمبر له عیسی وروسته کله هم د عیسی مسیح علیه السلام ستاینه کړې ده دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا وړاندوینه ستاسو په انجیل کې ذکر شوې. زما سره مأخذونه شته. زه له تاسو پوښتنه کوم ولې تاسو د عیسی مسیح علیه السلام د لارښوونې پیروي نه کوئ او ولې تاسو د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پیروي نه کوئ؟ تاسو کوم ډول مسیحي یاست؟ آیا ستاسو مطلب دا دی چې زه د مسیحیانو د تعلیماتو پیروي نه کوم؟ هیڅکله نه. زه تاسو ته حوالې درکوم. تاسو بیرته کور ته لاړ شئ او د حوالې سره انجیل وګورئ. تاسو رښتینی مسیحي نه یاست. زه یو رښتینی مسیحي یم. قضاوت کول اسانه دی وروره، اسانه، ډیر اسانه. زه تاسو ته حوالې درکوم. هغه څه چې تاسو یې وایئ تاسو یو حواله هم نه ده ورکړې. زه ستاسو د الهیاتو پوهان ننګوم. د مسیحیت د الهیاتو پوهان. هر څوک خپل د الهیاتو پوهان راولئ. که تاسو وایئ تاسو پوهه نه لرئ خپل د الهیاتو پوهان راوړئ. په نړۍ کې تر ټولو غوره څوک دی؟ او راځئ چې یو خبرې اترې وکړو. خو هغه کس باید پیاوړی وي، نه یوازې یو د لارې سړی. یو کس چې کولی شي خلک راجلب کړي. یو کس چې پیروان لري. تاسو تر ټولو غوره هغه راولئ چې تاسو په هند کې لرئ. تر ټولو غوره هغه چې تاسو په ټوله نړۍ کې لرئ. او موږ به په دې اړه خبرې وکړو او تاسو کولی شئ له هغه څخه وپوښتئ ټولې پوښتنې چې ما کړي دي چې دا په انجیل کې چیرته ذکر شوي. هر روښانه بیان چیرته چې عیسی مسیح علیه السلام په خپله وایي چې زه خدای یم، یا چیرته چې هغه وایي زما عبادت وکړئ. زه ډاکټر ذاکر نایک سمدلاسه منم. که تاسو کولی شئ وښایئ د انجیل له هرې نسخې څخه هر روښانه بیان، هر غیر مبهم بیان چیرته چې عیسی مسیح علیه السلام په خپله وایي چې زه خدای یم یا زما عبادت وکړئ. زه چمتو یم چې هغه خدای ومنم.
خو هیڅ بیان نشته، نو هغه څه چې تاسو یې کوئ، تاسو د عیسی مسیح علیه د تعلیماتو پیروي نه کوئ. دا د کلیسا تعلیمات دي، نه د عیسی مسیح علیه السلام. نو له همدې امله زه له تاسو غوښتنه کوم وروره چې مهرباني وکړئ، درواغجنه سوله پرېږدئ او رښتینې سولې ته داخل شئ. رښتینې سوله خدای ته د خپل ارادې سپارل دي. خدای چې عیسی مسیح علیه السلام پیدا کړ، نه یو دروغجن خدای. عیسی مسیح علیه السلام د خدای رسول و، خو هغه خدای نه و. هیله ده چې دا مو د پوښتنې ځواب وي.